السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستان نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو ډېر ښایسته او خوندور کوډ در وښیم. دوستان که چیرې تاسو جی سیم استعمالوئ او تاسو غواړئ چې د هغه ټوټل ډیټیل ځان ته معلوم کړئ چې دا سیم د چا په نامه ده، دا سړی څوک ده، نو دوستان دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. د یوه کوډ په ذریعه تاسو کولی شئ. نو په دا ویډیو کې دوستان زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو دوستان نو روغ ناخمه زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه کې مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستان اوس که تاسو غواړئ چې تاسو د خپل سیم ډیټیل وباسئ، تاسو سره جی سیم ده، تاسو غواړئ چې د دغه ټوټل ډیټیل ځان ته معلوم کړئ چې دا د چا په نامه ده، دا سړی څوک ده، د دې سړي نوم څه شی ده، نو دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. دوستان دغه تاسو په ډایل پیډ کې په یوه کوډ باندې کولی شئ. صرف تاسو دوستانو یو کوډ ډایل کړئ، دا کوډ په ذریعه سره دوستان تاسو کولی شئ چې دا ټوټل ډیټیل ځان ته راوباسئ. ګوره دوستان زه راغلم خپل موبایل ته، دلته به دوستان تاسو ووایي سټار 444 بیا د آخر کوم دوستان سټار 6*1#. ګوره دوستان دا کوډ ما ډایل کوي. اوس به دلته دوستان تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ، اوس زما په موبایل کې دوه سیمان دي. که تاسو یو سیم ولرئ تاسو په هغه جیز باندې کلیک وکړئ. که ستاسو موبایل کې دوه سیمان وي، هر یو چې جیز ولرئ به دوستان تاسو په هغه جیز باندې کلیک وکړئ او د هغه کوم دوستان دلته لوډینګ روان شي. کله چې ګوره دوستان دغه وشو، دلته ګوره دوستان ستاسو نمبر یې راواړول چې دا ستاسو نمبر دی، دلته یې سیناسي نمبر راواړول چې دا په دې سیناسي باندې خلاص شوی ده او د هغه کوم دوستان دلته یې نوم راواړوئ چې دا د دې سړي په نامه خلاص شوی ده. نو دوستان په دا کوډ باندې تاسو کولی شئ ستاسو د جی سیم ټوټل ډیټیل ځان ته معلوم کړئ. نو که ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت نه خمه ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. نو خدای